نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دو قسم معاملاتی یو ضابطه وی او یو رابطه وی. د حاکمانو تعلق د خپل رعیت سره دا د ضابطي وي او د مور پلار رابطه د بچو سره دا د مینې او د محبت او د شفقتي. حاکم خو باقاعده امر کوي چې دا کار وکړه، که د هغه ما تحت هغه کار ونه کړي نو باقاعده سزا ورته ورکوي. دې ته ضابطه وایي. هغه د قانون مطابق کاروائی کوي. او یو رابطه ده استاد د خپل شاګرد سره د رابطې نه کاللی. دا واړه واړه بچي استاد ته ناستي، استاد په ډېر مینه ورته قلم جوړ کی، بیا څه قلم استاد نیولی سې ماشوم ته په لاسو کې ورکړی چې داسې به الف لیکي، داسې به بي لیکي، داسې به تی لیکي. ډېر په مینه هغه وړوکي بچي ته باقاعده د قلم نیولو چل ښیي. بچی قلم خلک داسې جوړوي او بیا داسې نیسي او بیا داسې لیکل کوي. څو ځله ورته هغه یو ټکی لیکي، څو ځله ورسره یو ټکی وایي. دې ته وایي رابطه. یا مور او پلار هم د بچي سره د رابطې نه کار اخلي، ډېر په مینه باندې د بچی تربیت کوي. یو هندو بچو نو هغه بچی ته تپوسو کوي داجی دا سدي وی دا کارغه ده. لږ ساعت پسې بیا تپوسو کو وی دا کارغه ده. او د هندو باقاعده لیکل دا ډېر روان خلق نه غلط ماشوم تپوسو کو او د ورته ډېر په مینه وی بچی دا کارغه ده. دا شډېرې خبرې. بیا دا پلار چېرته بوډا شو، کارغه راغلی او د دوی امتحان یې اخیستی وي، بچی داسې دي وي کارغه. بیا یې ورته وي په درېیم ځل وي خو درته یم کوڼې څه وی بچی ته چې وړوکی و تا ما نه نهه ځله تپوس کړی او ما هر ځل په ډېر مینه درته باقاعده جواب درکړی. نو مور او پلار بچو سره ربط او تعلق کوي. بچی څومره ځله یو خبره کوي مور او پلار په هغې نه غوسه کېږي، بلکې لاسه خوشحالېږي چې یاره زما دا بچی دا ټکی زده کړي. بار بار ورته وایي دا پلانکی شی دی، دا پلانکی شی دی. بلکې تپوسونه دې کوي پوزه دې کم ده، هغه په پوزه ګوته کښي دي، سترګې دې کمې دي، داسې دي داسې دي. نو مور او پلار په بچي باندې میني. نو د رب او د تعلق په بنیاد هغه تصیزونه ښیي. دغه رنګې استاد خپل شاګرد سره ډېر په مینه او محبت باندې اسباق ښیي. لیکن حاکم هغه د ضبط نه کار اخلي. یو تانیدار خپل سپایي ته آرډر کوي چې دا کار وکړو، کونې کې باقاعده سزا ورکوي. یا د هغه نه بل رب العالمین جل جلاله په بندګانو باندې د مور او پلار نه زیات مهربانه دی. حد درجه الخلق عیال الله دا ځای په قرآن مجید کې نو ګورئ
چې د رب العالمین نمونه د رحمان او د رحیم بار بار ذکر کیږي ډیر مهربانه حد درجه بخونکې او دا هدایت هم چې الله تعالی کوي دا د رحمانیت او د شان کریمانه هغه دلیل له الله تعالی بندگانو ته باقاعده لار خی لاره چې زما دا بندگان د جهنم د عذاب نه بچ شي ځای په ځای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو تقوا اختیار کړئ پرهیزګاری اختیار کړئ او بیا د هغې مختلفې طریقې دي کله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا او مومنانو ښې خبرې کوئ درستې خبرې کوئ رښتیا وایئ دې ته قول سدید وایي قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم جبا چې خوږه خوځه په جبا باندې تکبیراتی تسبیحاتی تحلیلاتی د قرآن مجید تلاوتی د خدای حمدی د رسول الله نعتی دا ټول قول سدید دی نو چې قول سدید کوي نو اعمال مو بالکل درستی دا جبه هم قلاده او هم بلاده چې جبه خوږه خوځه ټول خلق باندې خپلوانی او چې نت رخی ټول خلق باندې دشمنانی قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى خی خبری او بخنا دا داغه خیراتون نه خله چې پیغور ورکه خلکو سره خېګړه مو ته بیا پیغور ورکه لري مړه تا سره ما دا کړی نو خوږه جبا دا څومره خوند کوي او چې نه ترخه جبی نو دا جبه ګوره بیا بلام د که چاته د کندل وکړو بیا یریږه چېرته مړ دي نه کي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د نیزې زخم جوړ شي د چړې او د چاقو زخم جوړ شي لیکن د جبې زخم هغه نه جوړېږي چې چاته دې ترخه خبره وکړه چاته دې د مور او پلار کنځل وکړو بیا چې ځان ساته شاعر وایي پر هر د نیزې ښه ده چې به جوړ شي په دارو ولې بد پر هر د ژبې چې د عمره سره سم دی او فارسی شاعر وایي جراحات سنا گردد بدارو ولې جرح زبارا نیست دارو نو دا جبه چې قول سدیدی نو د ډیرو مصیبتونو نه به بچي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رسول الله مبارک فرمایي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه څوک چې ماته د دوه خبرو ضمانت راکړي رسول الله وایي زه ورته د جنت ضمانت ورکوم یو دا جبه چې د دې بین لحیه دي اډوکو په منځ کې ده چې ماته د دې جبې ضمانت راکړي چې هغه به دغه جبه په ناجایزو خبرو کې نه استعمالوي او شرمګاه دا به په ناجایزو ځایونو کې نه استعمالوي زه ورته د جنت ضمانت ورکوم نو ما دا عرض کولو چې رب العالمین په بندگانو باندې حد درجه مهربان دی او دا هغه تمام قوانین هغه د ربط او د مینې او د محبت دي کله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے مومنانو حق تقوا پدان کې پیدا کړئ ولا تموتن الا وانتم مسلمون چې مرګ راځي او د اسلام په حالت کې د مرګ راشي ولا تموتن الا وانتم مسلمون انسان چې په کوم حالت مړ شي هم په دغه حالت په د قیامت پر پاسي یو سړی جمعه ته روان دی
او پریوتو مړ شو یو سړی حج ته تللی دی په مینا او مزدلفه او عرفات کې مړ شو د قیامت پر ورځ به د احرام په جامو کې پاسي یو صحابي دغسې د حج احرام تړلی او مړ شو رسول الله وی دغسې دفن کوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دی به د قیامت پر ورځ چې پاسي د په جو به تلبیه وي دی به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك یو سړی د روجې په حالت کې دی مړ شو یو سړی د قرآن مجید تلاوت کوي مړ شو دی چې د قیامت پر ورځ پاسي نو د قرآن مجید تلاوت په کوي نو څومره ښه پیشي به یې د الله تبارک وتعالی په دربار کې او چې یو سړی شراب څکي او مړ شو یو سړی زنا کوي او مړ شو یو سړی غلا کوي او غلا کې وشته شو مړ شو په دغه حالت کې به پاسي الله وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون د اسلام په کارونو کې کمر شوي او د قیامت پر ورځ الله تعالی دوباره ژوند کوي نو په دغه حالت کې به پاسي نو دا څومره ښه مرګ دی ډېر کسان داسې دي چې په سجده پریوزي او وفات شي د پیر سبا محترم قاضی عبدالرقیب صاحب رحمت الله علیه عالم لوی امام در رسالپور په جمعات کې موزه کولو سجدي ته لاړو او بیا سره پورته نه کولو مقتدیان حیرانو چېرې قاضي صاحب خو ډېر اوږده سجده وکړی او مقتدي ډاکټر و هغه موږ مات کړو چې ویې کتو بیا وفات و دا ډېر ښه مرګ دی دا ډېر ښه مرګ دی زموږ استاد شارپین صاحب اکثر لوی منطقي او د منطق د اکثر کتابونه ورته یاد وو مونږ ته به ساره د قاضي حمدالله وي حمدالله او قاضي کتابونه بالکل استاد وو هغه زمانه کې دارالعلوم حقانیه د حضرت صاحب په جماعت کې وو د حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په جماعت کې دارالعلوم حقانیه وه استادان باغې کې ناستو مونږ به ته اکثر سحر وختي د حمدالله کتاب دا د منطق کتاب دی هغه وی حج به کوم نو بیا که واده مې خو واده یې نه و کړی حج ته لاړو په مینا کې خوب ویني سار ملګرو ته خوب بیانوي چې بېګا خو مې ډېر عجیبه خوب ولیدو وی څنګه وی داسې یوه کنده ده او د انوارو نه ډکه ده په هغې کې د الله تعالی انوار دي او زه هم ورته کوز شوم نو زمونږ د کلي یو حاجي صاحب و حاجي شفیق صاحب الله دې وبخښي هغه بلا حجونه کړي هغه هم ورسره و وی مولوي صاحب بیا د کندې نه راخته مې او که نه وې راخته خو نه یم وی جوړې مونږ نه مینا کې پاتې کېږي نو وی جوړل زه به دومره خوش قسمته یم چې الله تعالی زما د مینا مرګ راولي په دغه د جمراتو ویشتلو ته ورالل مینا کې خلک جمرات ولي درې شیطانان دی هغه ولي دلته کې اصل کې شیطان ابراهیم علیه السلام ته راغلی او چې زوی هم څو کاله علی کله به اسماعیل علیه السلام ته راغی چې پلار خو دې حلالولو ته بوځي ابراهیم علیه السلام خوب کتلی او چې دا بچی دې ذبح کا قرآن کې عجیبه قصه ده نو تر قیامته پورې خلک هغه ځایونو کې باقاعده هغې سلو تکاڼې ولي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه سنت تازه کړي نو په دغه ورځ دا ملګري چې لاړل او شیطان یې ویشتو نو زموږ استاد سید احمد نومې او شارپین صاحب یک صاحب باندې مشهور و هم په دغه ځای کې هارټ اټیک وشو وفات شو همغه ځای کې وفات شو نو چې د قیامت پرز پاسي نو ملبیان به پاسي ملبیان دا ډېر زبردست مرګ دی ځکه د ځان کدن په وخت کې دا شیطان سړی دوکه کوي دغې وجې نه ښه دا ده چې دا چا ځان کدنې نو اوبه ورته ورکوه په دغه وخت کې انسان باندې سخته تنده وي او ډېر د ځان کدن وخت دا ډېر سخت دي
شیطان سړی ګمراه کوي چې یو بوټو به در کوم شابه زما عبادت وکړه او یو سړی چې عین هم دغه وخت کې شیطان ولي او دا روح پرواز وکړي دا څومره ښه موت دی قاضي ابو یوسف چې د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې لوی شاګرد دی او د هارون الرشید د لوی حکومت چیف جسټس و رئیس المحاکم الشرعیه ناجوړه دی طالبان تپوس ته تلي نو قاضي ابو یوسف د خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو چې هلکه طالبانو د یو مسلې تپوس درنه کومه دا په مینا کې چې سړی شیطان ولي دا ماشین ښه دی که راکبن ښه دی یعنی چې سړی خپیبلی وي او که نه په اس باندې یا په اوښ باندې سوري چاوی ماشین ښه دی چې دغسې په ځمکه ولاړي چاوی راکبن چې سوري طالبانو چاوی ماشین چاوی راکبن قاضي ابو یوسف ورته وی چې د کم رمی نه پس رمی وي هغه ماشین ښه ده جمره اولا چې سړی لومبنی شیطان د دې نه وروستو بیا دویم شیطان ولي نو دا پیاده ښه ده ځکه مسله ده چې لومبنی شیطان ولي نو خانه کعبې طرف ته به مخکې او دعا به غواړي او بیا دویم شیطان چې ولي هغې نه پس بل شیطان هم دی نو هغه هم پیاده ښه ده او آخرنه که راکبن ولي ځکه هغه مال به هغې نه پس بیا دعا نشته خیر دغه مسله چیړلې وه طالبان بهر ته راووتل نور طالبان د خپل استاد تپوس ته راغلي وو هلکه څنګه دی استاد وی ښه دی موږ نه خو امتحان یې واخیستو وی د څه د دې مسلې د کور نه ماشومانو رامنډه که چې قاضي ابو یوسف صاحب وفات شو څومره ښه مرګ دی قاضي ابو یوسف قصدن دا مسله شروع کړې وه چې شیطان ته پته ولګي چې د دن کدن په وخت کې م ستا د ویښتلو باره کې مسلې هغه د طالبانو نه چې کوم دی نو تپوس کومه نو رب العالمین جل جلاله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او کله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد یو انسان دی وګوري چې د قیامت ته سحر د پاره څه تیاری کړی دی څومره د الله تعالی د مینې او د ربط او د تعلق باقاعده خبرې دي نو ما چې کوم آیت تلاوت کړو دی کې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو قوا انفسکم خپل ځانونه بچ کئ واهلیکم خپل اهل او عیالم بچ کئ خپل بیبي خپل خویندې خپل رونه خپل بچی دام بچ کئ نارن د ډېر لوی اور نه طالبان په دې پوهېږي نارن کې تنوین د تعظیم دپاره دی نارن عظیما د دوزخ اور دا ډېر لوی اور دی د جهنم د اور تاو د دنیا د اور نه 80 درجې زیات دی 80 درجې د هغه لوی اور نه ځان بچ کوي او هغه اور داسې نه دی وقودها الناس والحجاره هغې کې به کافران سوځي او د کافرانو بوتان به سوځي هسې معمولي اور نه دی او په هغې داسې فرشتې دي چې هغې په چا باندې بیاړه نه سوځوي ملائکة غلاظ شداد او لا یعصون الله ما امرهم دا الله تعالی په اوامرو کې ذره تاخیر هم نه کوي نو الله تبارک وتعالی څومره مهربانه دی په ځای باندې الله تعالی خپلو بندګانو ته د نجات د کامیابۍ د بخښنې خبرې ښیي ځانم بچ کوي و اهلیکم خپل اهل بچ که خپله بیبي دې مونځ ته نه پاسوي نو باقاعده مونځ ته یې پاسوه بیبي مونځ کوه بچی باقاعده جماعت ته راوله رونو ته باقاعده د نیکۍ تعلیم او تربیت ورکوه د ناکاره خبرو نه منع کوه دا پتا باندې لازمه دي کلکم راع پیغمبر السلام وایي تاسو کې هر یو سړی حاکم دی راعي دی نگهبان دی
وکلکم مسئول عن رعیته او د هر سړی نه به د خپل رعیت باره کې باقاعده تپوس کېږي د بادشاه نه به د ټولې بادشاهۍ باره کې تپوس کېږي ته د ملک بادشاه وي تا د الله تعالی کوم قوانین د هغې حفاظت کړی تا د ظالم لاس نیولی تا مظلوم د ظالم د لاسه نه خلاص کړی تا خلق د ناکاره کارونو نه منع کړي د حاکم نه باقاعده تپوس کېږي د علاقې د گورنر نه به د علاقې تپوس کېږي د ډیپټي کمشنر نه به د ضلعې تپوس کېږي او د یو تانیدار نه به د خپلې تانې باره کې تپوس کېږي چې ته دا کوډي د تانې تانیدار وي تا غلطه صدا ورکړې وه تا قاتل نیولی او که نه قاتل دې پرېښود هغې په دی د بېګناه سړی نیولی د زری زری تپوس پکېږي د زری زری فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولتسألن يومئذ عن النعيم الله وی تاسو نه به د نعمتونو باره کې باقاعده تپوس کېږي تانیداري نعمت ته کنه چې یو سړی الله تعالی تانیدار کړی دی یو لوی منصب یې ورکړی دی یو سړی ډیپټي کمشنر کړی دی یو سړي ته باندې د صوبې گورنري ورکړې ده یو سړي ته د ملک واک ورکړی دی گویا خلیفه او حاکم او صدر مملکت او وزیر اعظم دی د ده نه به د دې نعمت باره کې تپوس کېږي او د پلار نه به د خپل کور باره کې تپوس کېږي چې ته د کور مشر وي ستا ښځه وه ستا لوڼه وي ستا زامن وو تا هغوی ته د نیکۍ لاره ښولې وه باقاعده د دې باره به تپوس کېږي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته دا هر یو سړي نه به درئ او خاص کر بیا په دې زمانه کې ډېر پلاران د بچو خیال نه ساتي او بچی لګیا د فلمونو ته ځي بچی لګیا د په مالت کې جواری لګېدلي ویډیوګان دي او څه بلا څه د لډو ورته څه بلا څیزونه دي بچی لګیا یې هغې کې وي سبا یې بچی لوشي غلي ډاکه ماري جګړې کوي قتل کوي جدې کوي پلار یې په مصیبت باندې اړولی دې باره کې به درنه تپوس کېږي د په دې زمانه کې د بچو ډېر زیات خیال ساتئ د فتنو زمانه ده کافران دا کوشش کوي چې د مسلمان دا وړوکی نسل دا څنګه د په جرمونو کې مبتلا کم او د قرآن مجید نه چې کمدنو لرې کم اولاد دا ګوره ډېر لوی نعمت دی د دې نعمت دا باره کې به درنه تپوس کېږي بلا خلق د څلور ودونه کړي دي یو بچی هم نه کېږي په دې ارمان مړي چېرې زما بچی به موشي د اولاد ګوره دا ډېر لوی نعمت دی د دې نعمت شکریه دا ده چې د ده بهترین تربیت وکړه دا وړوکی بچی د ده باقاعده پاسداري وکړه ځان سره جومات ته راوله په کور کې ورته باقاعده دیني تعلیم ورکوه او اکثر په دې زمانه کې دا واړه ماشومان دینی مدرسو کې داخل کا کم بچی چې وړوکوالي کې قرآن مجید ووایي د قرآن مجید د الفاظو رنگ د هغه په اړه باندې وخېږي انشاءالله به ګمراه کېږي نه هغه د مور او پلار وفادار بچی وي او چې نه ته بچی دغسې پرېږدي او هغه دقسې لګیا دی ناکاره هلکانو سره په ناکاره مجلسونو کې کینی نو تا دپاره به لوی وبالي د ټول قوم دپاره بیا وبالي دا کوم هلکان چې په پوډرو باندې عادت شي بیا د جومات قرآن مجیدونه پټۍ د جومات ګړۍ پټۍ د جومات ټټۍ چې ټوټۍ لګیا دی هغه پټۍ نو ما دا عرض کولو چې رب العالمین جل جلاله د ربط او تعلق معامله کوي د خپلو بندګانو سره ځای په ځای باندې الله تبارک وتعالی د تقوا حکم کوي د قرآن په ابتدا کې الله تعالی وایي ذلک الکتاب په مخ د ځمکه کې یو کتاب دی ګوره دا کتاب دی ښه دا قرآن مجید او ګوره یقین ولرئ دې کتاب کې د څه شک نشته په دې کې شک مه کوئ دا هغه عظیم الشان کتاب دی
چې د متقیانو یو لوی جماعت تیار کو، تاسو دا کتاب ګورئ تاسو به متقیان شئ. دا قرآن مجید لولئ، د دې قرآن مجید معانی د دې مطالب او مقاصد دکئ نو تاسو نه به متقیان جوړ شي. متقیان هغه دي چې په غیب باندې ایمان راړي. مونږ جنت نه دی لیدلی، مونږ دوزخ نه دی لیدلی، مونږ ملایکې نه دی لیدلی، مونږ پولیس ورات نه دی لیدلی، مونږ د اعمالو تلل نه دی لیدلی، لیکن رسول الله فرمایي او قرآن فرمایي. نو مونږ په قرآن دومره یقین دی چې د قرآن الفاظ دا د کاڼي کرښه ده او د رسول الله فرمودات دا بعینه چې کوم دنو یقیني دي. الله تعالی ذه پذه کله الله وی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا دی واجبه. الله تعالی په مختلفو مضامینو مختلفو پیرایو کې الله تعالی حکم کوي. یا ایها الناس، اے خلقو، خطاب عمومی ده. قرآن مجید کې کله خطاب خصوصی وی یا ایها الذین آمنوا، خطاب خصوصی ده، او یا ایها الناس اے خلقو خطاب عمومی ده. تقوا اختیار کړئ او یریږئ دا الله تعالی نه چې تاسو پیدا کړئ. خلقکم، تاسو پیدا کړئ، والذین من قبلکم، مخکینی خلق هم تاسو نه پیدا کړو، ستا پلار، ستا نیکه، ستا غور نیکه، ستا ټر نیکه، ستا پر نیکه، ستا چر نیکه، آدم علیه السلام پورې دا ټوله سلسله. ستا پلار نه وی نو ته به څنګه وی، او ستا نیکه نه وی نو ستا پلار او ته به کم ځای وی، ستا غور نیکه نه وی نو ستا نیکه او پلار او ته به کم ځای وی. دا ټوله سلسله د نعمتونو ورته الله تعالی بیانوي. ولې ستا پلار په بینک کې څه پیسې داخلې کړې وي چې دا 10 لکه داخلومه چې ما ته الله تعالی یو زوی راکړي، مفتقر الذي الله تبارک وتعالی ته پیدا کړلی. ستا دا بدن د کروڑونو روپو نه زیات قیمتي دی، پتاله لګي چې ناجوړه شي. وی ګردی کار نه کولو، په 10 لکه ورته بله ګرده ولګوله، خو فټ نه شوه، مړ شو. ستا یو ګرده بیا په 10 لکه لګي. دا دومره قیمتي زرین بدن الله تعالی تاسو درکړی دی. خلقکم او والذین من قبلکم، هغه پروردگار چې پیدا یې کړل هغه خلق چې تاسو نه مخکې وو. تقوا اختیار کړئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. الله غذات چې زمکه درته فرش کا، کدا غزمکه د اور غونډې ګرمه وی یا د اوبو غونډې وی نو کوم ځای به ژوند کولو. غزمکه درته لوی خطې پیدا کی، هغې کې لوی خاریې وي، هغې کې لوی کلي وي، په هغې کې سړکونه وي، په هغې کې چمنونه وي، او ستا د زندګۍ تمام سامان پکې چې کوم نو غرونه درته پیدا کړل، هغې نه قیمتي لرګي راړې. د کونړ غرونو کې دا د دیار لرګي وي، سړی ورته حیرانه شي، ختمیږي نه. غرونو نه تا ته د سیمټو انتظام دی، تاسو د کاڼو د چونې انتظام دی، د کاڼو انتظام دی، او بیا په ځمکه کې درته عجیبه ذخایر پیدا کړل. دا پټرول دی، دا تارکول دی، او دا ډیزل دی، او دا ګیس دی. دا ټول کائنات درته به الله تبارک وتعالی پیدا کړ. او آسمان درته چت کو، بغیر د ستنو نه درله در باندې راغورځېږي نه. او د آسمان دنیا درته په اربونو سترګو مزین کو. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. مونږ دا آسمان دنیا چې مونږ ته په نظر را دي، الله تعالی وایي په ستورو مې درته مزین کو. څومره ښایسته لکه د جومات د چت لاندې بلفونه خلکو لګولي وي. دا قیمتي ستوري چې ستا کل جهان لګیا دی هغه منور کوي. په کربونو باندې ستوري دي، په کربونو باندې ستوري، او د ستورو حجم هغه ستا د ځمکې نه چې کوم دی نو غټ دی. جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء،
او بیا د باران انتظام هم درته وکړلو الله حکم کی وریده ته چو وریگا تاسو وای د خټکو په میرا یو غړوس کراغه خلک وای جوړي اسی اولو خړا دا الله ویو وریگا ټوله خټک نامه ک جمع شیخ او بیا نه کول نشي هغه ورید چې کوم باران د خټکو په میرا وری ټوله کوړې دیږي هغه په دې ناپ کې چسو کروڑه من دی وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم او الله تعالی دا غوبو په ذریعہ تاسو ته د ځمکې نه رزق پیدا کړي دا غنم دی دا جوار دی دا رجی دی دا اوربشی دی او دا میوی دی د دنیا نعمتونه الله تبارک وتعالى تاسو ته پیدا کړي وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات میوی ذکر کی دغه په نعمتونو کې میوه دا ډېر لوی نعمت دی رزقا لكم نو د دومره لوی انعاماتو تقاضا دا چې ته د الله تعالی بندگی اختیار کې فلا تجعلوا لله اندادا الله سره شریکان مو جوړو دا تمام نعمتونه د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي نو ما دا عرض کولو چې الله تعالی دربت په انداز کې دربت په پیرای کې بندګانو ته د خپل نعمتونو د خپل لارو باقاعده تلقین کوي دا الله تعالی تربیت ته بندګانو سره دا دربت ته دا د ضبط نه ده لکه مور او پلار چې بچی ډېر په مینه باندې پوهیږي دارنګه الله تعالی خپل بندګان ډېر په مینه باندې پوهیږي هر زمانه کې الله تعالی پیغمبران راولېږل او په هغه باندې آسماني کتابونه نازل کړل او بیا په آخره زمانه کې نبی آخر الزمان راولېږلو او په هغه باندې د قرآن مجید عظیم الشان کتاب چې کوم د هغه نازل کړو نو الله تعالی په دې آیت کې تاسو موږ ته تربیت کوي قو بچ کوي انفسکم خپل ځانونه واهلیکم خپل اهل دا خپل اهل بچ کوي دا ډېر لوی اورنه وقودها الناس والحجاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بچو بارک ډېر لوی تلقین او حکم کوي مروسی بیانکم اذا بلغوا سبعا ماشومانو ته حکم کو چې دو وو کالو وی اذان سره جمعه تراولا هذا وو کالو نه کم ماشوم مراولا د سلورو کالو ماشوم د دریو کالو ماشوم جمعه ته مراولا حدیث کې راځي جنبوا مساجدکم سبیانکم ومجانینکم جمعتونه د وړو ماشومانو او دلی ونونه ساتي وړوکه ماشوم دی هغه واړه بول لوی بول دغه قابو کې نیوي جمعه ته دراو سټول جمعه په ګنده کې او لیونیم هغه مکلف نه ده نو لیونینم جمعه ساته چرته جمعه کې به ګندګي کړی وي هغه غریب په شود بود باندې نیوي روایتو کې راځي کنه رفع القلم عن ثلاث قلم د دریو کسانو نه پورته ده یو الک او بل مجنون او بل نائم اوده لیکن چې بچه دو وو کالو شي رسول الله وی بیا ځان سره مسترا ولا مروسی بیانکم اذا بلغوا سبعا دو وو کالو الک هغه بیا وخیاري هغه د سماعت جمعات کې نه کوي هغه روانه په جمعات کې نه کوي هغه په جمعات کې د مستریقه ذکی دا د طریقه ذکی په جمعات کې به مولا صاحب د قران درس ور کوي هغه د قران درس تکینی هغه باندې به د قران رنگ وخیږي هغه به د مور او پلار لپاره وفادار بچی شي هغه به د محلې لپاره وفادار نوجوانی یوازې خکور نه ده کنه کم بچی چې ناکاره شي هغه د ټول کلی لپاره عذابي ناکاره بچی یوازې د مور او پلار لپاره نه د ټول مالت او د ټول کلی لپاره عذابي اخو غلی چرته چلاړ شي غلا کوي چرته چلاړ شي قتل کوي چرته چلاړ شي ډاکې کوي نموز تبشیرا ولی او بیا وی وضربوهم اذا بلغوا 10 چې د لسو کال شنو بیا به پر چوکرا ولی کنه راځي چاپ پلار خپل ځای والد ته تموز ولی نه کوي په دکان وی دکان ته نه سله ولی زمیداری ته نه سله بچي باقاعده جبرن هغه جمعه ترا والا
اب جمعات کې د قران او د حدیث تعلیمات زدکی اب ستا وفادار بچی وي اب ستا وفاداری زکه به قران ویلی قران مجید کې الله تعالی د مور او پلار دې په حق بیانوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه خدای څومره مهربان دی د خپل عبادت نه پس الله تعالی د مور او پلار حق بیانوي الله حکم کوي چې زمانه ما سوا د بل چا عبادت مکوي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوا ښېګړه کوا د مور او پلار خدمت کوا د مور او پلار دعاګانې اله وبالوالدین احسانا یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا او قرآن مخکې وی اما یبلغن عندك الكبر او ځوانا ته ځواني ستا په ځوانۍ کې ستا مور بوډۍ شوه یا پلار دې بوډا شو او کلاهما یا دواړه بوډاګان شو فلا تقل لهما اف د اف ټکه به ورته نه استعمالې عربی کې د اف ټکه ډېر معمولي ټکه دی چې یو سړی دی او کار نه منع کې لکه موږ ماشوم ته وایو نه ما دا به ورته نه استعمالې د اف ټکه به نه استعمالې او ولا تنهرهما رټی ما لکه یو سړی او ماشوم ورټي مور او پلار به نه رټي ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما قرآن وی او ځوانا مور او پلار ته د ادب خبرې کوه مور او پلار سره د مینې او د شفقت خبرې کوه قل لهما قولا کریما تا سکول ویلې د څلورم کې سبق وی پنځم کې سبق وی نو بیا د جمع صیغه استعمالوه دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی ته ورته مه وایه ته ورته مه وایه ستا د علم مقصد څه دی یو جټ کوئ نو هغه دې وایي لیکن تا خو څلورم پنځم هم ووایي او دارنګې شپږم اتم دې مه وایي نو بیا پلار ته د جمع صیغه استعمالوه دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی والدې ته وایه تاسو طبیعت څنګه دی دې ته قول کریم وایي د ادب ټکی چې خبره کوي جی قربان لبیک جی جی ورته کوي جی سوی جی سوی بعض هلکانو ته پلار خبره کوي خبره نه اوري چې دا غویه ما ته خبره کوي که بل څه خبره کوي په دې باندې الله نیسي قول کریم دا دی چې ورته به لبیک وی دا جی حاضر یم که نه حاضر یم ډېر په مینه باندې د مور او پلار خبره چې کوم نه اوره تا ادب تقاضا وی مور او پلار ته به داسې په ادب ولاړې لکه یو مجرم باندې چې جرم ثابتي او حاکم د حجاج ابن یوسف غوندې وي او جلاد ولاړي په لغونې مجرم څه خبره کوي دا سر یې هلته غورځوي مور او پلار مخکې به داسې ولاړې رافې به چېرې دی ما نه خفه نه شي وقل لهما قولا کریما او بیا هم قرآن بس کوي نه د مور او پلار ډېر حق ته نو مخکې څه وایي واخفض لهما ښکته که مور او پلار ته جناح الذل د ذلت هغه وزرې ځان ورته انتهایي ذلیله که وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مولا زه خو د مور او پلار د احساناتو شکریه نشم ادا کولی ته ورته د خپلو خزانو نه یا رب العالمین خپل رحمتونه متوجه د مور او پلار زه وړوکی لوی کړی یم ته د دی هغه بدله مولا ورکړې زه خو د دی بدله نشم ورکولی مور بچی لس میاشتې په ګېډه کې دننه ګرځئ او بیا چې پیدا شي په سینې لویوي په خپلو پیو باندې لویوي او بیا چې ځوان هم شي واده مو کي خدای بیغم او دی مور ولاړی په کوڅه کې چې خدای بچی مې نه دی راغلی خدای خیر کې خدای په خیریت راولي پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي راځي وایي چې تا سره ښه وکړم رسول الله ورته وایي امکه د مور سره بیا تپوس کوي ثم من رسول الله ورته بیا وایي امکه بیا امکه په درېیم دل چې د پلار سره احسان کو د مور حق هغه د حد نه چې کوم نه زیات دی نو د والدینو
حق به یو الک اله پیژني چې هغه جومات ته راځي که نه جومات ته راځي او جومات کې درسونه وي جومات کې به تبلیغي جومات راغلی تبلیغي جومات په باقاعده تعلیم کوي په تعلیم کې به دا خبرې هم راشي بچی تبلیغي جومات سره هم لېږئ تبلیغي جومات کې ډېر لوی برکت دی یو بچی نیک شي یو بچی کې تقوا پیدا شي یو بچی کې دینداری پیدا شي نیغه لارو پیژني ډېر هلکان دي چې هغوی ته د موږ سبق نه ورځي کلمه ډېر خو خلکو ته کلمه سمه نه ورځي نو ما دا عرض کولو چې د اولاد ګوره ډېر خیال ساتئ و اهلیکم بچ کوي خپل اهل و عیال اهلیکم کې د سړي ښځه د سړي بچي د سړي ټول خپل خپلوان هغه داخل دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوا نو ما دا عرض کولو چې الله تبارک وتعالی معامله د بندګانو سره د ربط ته ډېر په مینه باندې ډېر په محبت قرآن هغه خپل تعلیمات چې کوم دنه ورکوي الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې د جمعې مبارک ورځ ده الله تعالی د جمعې پر ورځ دعاګانې قبلوي دعا وکړئ چې الله تعالی د پاکستان په حال باندې رحم وکړي خدای دې ملک اسلامي نظام راولي دا د بجلی کمی دی دا پوره کړي په هر څیز کې ګرانۍ دی پروردګاره دا ټول ګرانۍ لرې کړي پروردګاره د تمامو بیمارانو صحت او شفا کامله نصیبه کړي د آفاتو آحاتو فتنو محنو د تمامو مصائبو نه موږ او تمام مسلمانان محفوظ کړي یو هلک د رئیس خان نومې دی د هغه په سینه کې معمولي غوندې بیماري ده او کویت تم دی دعا ورته وکړئ چې الله یې صحت نصیبه کړي او سفر د کویت ورته الله تعالی آسان کړي خدای زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کړي پروردګاره زموږ آخره خاتمه په ایمان کړي خدای د نیکو اعمالو توفیق مو نصیبه کړي پروردګاره څومره علیه السلام چې بیماره دي د ټولو صحتونه عافیتونه نصیبه وګرځئ مجاهدینو ته دعا وکړئ افغانستان باندې اور وریږي په فلسطین او په عراق او بیروت کې کافران په مسلمانانو اور وري خدای مجاهدینو ته فتح او کامیابی نصیبه کړي په قیدونو کې بلا دمګرونه د جیلونو دردناکې زندګۍ تیروي پروردګاره د قید و بند تمام قیدیان رها کړي کورونو ته سالمین او غانمین راولي پروردګاره د سواد ته امن هغه پایدار کړي کافرانو د ځان یو ډرامه مخکې ورځو کې جوړه کړه چې هغه د سواد طالبان یو ښځه وایي په درو مرو ورسو ډرامه وه چې یو ښځه په درو والی شي او دا خود مسلمانان اخباري ایډیټران او دا څومره مواصلاتي نظام یو لوی طوفان یې پورته کړو او ټوله دروغ وه سړی حیران شي د اخبارو د ایډیټرانو ته او د چینلو ته یعنی مسلمان او هغه لګیا د امریکا خوشحالۍ د دروغه پروپیګنډا تحقیق وشو دا ټوله ډرامه وه د دې دپاره چې د افغانستان مجاهدین بدنامه کړي نو دا اخبارات او ایډیټران مسلمانان او که بېدینه خلق دی چې ډرامه جوړه کړي دې دپاره چې مجاهدین بدنامه کړي او والذین یحبون ان تشیع الفاحشه قرآن وایي کوم کسان چې دا خبره ښه ګڼي چې د بې حیایۍ خبرې خورې کړي دې دپاره ډېر دردناک چې کوم دی نو عذاب دی ځان نه یې ډرامه جوړه کړې وه حالانکې نه د هغې حقیقت ته نه دا ښه ده چیف جسټس د هغې باقاعده نوټس واخېستو چې راولئ دا کومه ښځه ده د کومې ښځې هغوی د خوړو خبر نه او دا واقع خوړو سواد کې چېرته شوي نه ده تمام مسلمانان هم بیا یو آفت جوړ کړي چې دا څنګه او کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دا دروغ ډیر دي چې یو خبرې تحقیق کې نه کړو تیم نشر کوي چې دا څنګه ده ټول د دروغو پروپیګنډا هغې باندې مجاهدین لګیا دی باندې امئ چا چې دا پروپیګنډا کړي خدای تباه او بربادي کړي څوک چې د اسلام نوم بدناموي او برای نام مسلمانی دنه خو هغه هندو او سکه هم ښه دی الله دې تاسو زموږ د ټولو یا رب العالمین عقیده درست کړي په اسلام باندې یا رب العالمین مسلمانان مضبوط مسلمانان کې معمولی خبره شروع شي خود مسلمانان د اسلام جړې وي په قرآن اعتراضات شروع شي د رسول الله په حدیثو
اعتراضات شروع شي دا اسلام دا کدا گپ تے پروردگارا دا مجاہدین فتح و کامیابی نصیب ہو کر دے زمگا دے ملک کی زمگا پجون کی اسلامی نظام راولی پدے ملک عدل راولی انصاف راولی دا ظلم و ستم دا تمام دنیا نے یا رب العالمین ختم وصلی اللہ تعالی على اشرف رسله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.